د بلخ ولایت د دولتي مسلخ مسؤلینو د غوښې د سم او صحي لیږد څخه یادونه وکړه. دوی د یوې بهرنۍ رسنۍ له لورې د روغتیایي اصولو او معیارونو د نه مراعاتولو په اړه د اوازو خپرول په کلکه رد کړل او د هغوی دروغجن او بې بنسټه تبلیغات وبلل. دوی زیاتوي چې د څارویو له حلالولو تر لیږد پورې ټول پړاوونه له روغتیایي معیارونو او شرعي اصولو سره سم ترسره کیږي. لله الحمد مسلخ دولتی بلخ یگانه مرجع توزیع گوشت صحی به سطح افغانستان می باشد و تمام معیارات پذیرفته شده وترنری را دارا می باشد و یگانه مسلخ استاندارد در سطح منطقه می باشد. البته کشورهای همسایه ما از مسلخ ها ندارد و رسانه های خارجی از هر کار مثبت و منفی جلوه می‌کنند و به خاطر پول و تشویشی از خانه عامه نشرات غیر قابل قبول میکنه و از خانه عامه را خراب میکنه. مواشی که ضبط میشه بعد از اینکه بررسی لازم صورت میگیره در موتورهای استاندارد، موتورهای یخچالی با رعایت تمام نکات بهداشتی به شکل سی و مسون به دکاکین قصابا در داخل شهر انتقال داده میشه و توزیع میشه. په همدې حال کې د مزار شریف ښار یو شمېر قصابانو د دغه مسلخ له فعالیت څخه خوښي څرګنده کړه او د مسلخ د مسئولینو له کړنو څخه ستاینه وکړه. برای همه ما شما این خوب است که هم شهر پاک میشه. قبلا که میرفت دم دکان کار میشد، حال حاضر که در اینجا پست میشه مردم هم راضی است. یعنی ما هم در بازار کار میکنیم، در این دکان این حال حاضر در اینجا همه که قصابای از سلاخا میاد کار میکنیم، با هم گوشت‌ها بسیار ستوره و پاک منظم میره، قصاب هم راضی و پیش از نماز صبح یک تای مال میرسه به ما پست کردگی منظم شده موتورها هستن میارن برای ما تسلیم میکنن. از این باره ما از هر نگاهش خوش هستیم از مسلخ دولتی. د یادولو وړ ده چې د بلخ دولتي مسلخ د نږدې 100 تنو مسلکي کسانو په لرلو سره د مزار شریف ښاریانو ته د خدمت لپاره چمتو دي.